مستنه صاحب دا یو شعر مې اباسین زه په شتیال پوسټ باندې وه اچھا اباسین سره نږدې وه اچھا یو ورځ مې ملګري ته وویل چې زه اباسین ته څه وریا یم بیا اباسین په مانشه یو غاټ کوڼی و په دغه باندې کښېناستل بیا مې شعر ورته وویه تم چې د شپې د ورځې ستا د سینې شور د اباسینه ښکاره ده چې نری ملا کې د زور د اباسینه د شپې د ورځې ستا د سینې شور د اباسینه ښکاره ده چې نری ملا کې د زور د اباسینه او روان ډېر په غرور په دبدبه کې یې بهیږي روان ډېر په غرور په دبدبه کې یې بهیږي د غاړې په چاپو کې د غرور د اباسینه و کاروان یې د دنیا په مخ روان یې بېوزرو کاروان یې د دنیا په مخ روان یې بېوزرو پتلو کې د حد نه زیات سرور د اباسینه او چې ستا غاړه ته راشم اوبه لپې لپې وڅکم چې ستا غاړه ته راشم اوبه لپې لپې وڅکم په یخ مې شي زخمي زړه مې تنور د اباسینه او په خړ شتیال کې نور څه دي بس ته پکې روان یې امید صاحب په خړ شتیال کې نور څه دي بس ته پکې روان یې په تا مې د غمجن زړګي ټاکور د اباسینه او یار دې جولې ته وګوره چې ظلم په چا مکا یار دې جولې ته وګوره چې ظلم په چا مکا هر ظلم په فانی دنیا کا سور د اباسینه او یوه ورځ به زه د ستا غېږې ته دانګم ښه په نره امید صاحب یوه ورځ به زه د ستا غېږې ته دانګم ښه په نره همدرد مسعود خپل ژوند مجبور د اباسینه همدرد مسعود خپل ژوند مجبور د اباسینه ډېره مننه صاحب دا یو شعر مې دی نوی غوندې شعر دی تم چې د ځنې عملونه د ډیران ته رسوي د حسن د سپرلي نه د خزان ته رسوي د ځنې عملونه د ډیران ته رسوي د حسن د سپرلي نه د خزان ته رسوي او چا ویلي رښتیا دي چې عمل د لارې مل دی چا ویلي رښتیا دي چې عمل د لارې مل دی قطار د ګناهونو د طوفان ته رسوي او زمونږ په وزرو مقرر فرښتې دي د ښه بد عملونه د سبحان ته رسوي زمونږ په وزرو مقرر فرښتې دي د ښه بد عملونه د سبحان ته رسوي او چې نور د په عمل کې د بلال په شان راشي چې نور د په عمل کې د بلال په شان راشي کشار د قدمونو د اسمان ته رسوي چې نور د په عمل کې د بلال په شان راشي کشار د قدمونو د اسمان ته رسوي او د شپې ورځې رفتار خو ابس مه ګڼه نادانه د شپې ورځې رفتار خو ابس مه ګڼه نادانه ډېر زر به د حشر و میدان ته رسوي او چې روغ شي د نیازبین بدنه لاړ پاتې ډانچه شي چې روغ شي د نیازبین بدنه لاړ پاتې ډانچه شي د خپل خپلوان د ډېر زر قبرستان ته رسوي او که ښه کوې که بد کوې ثبوت به یې موجود وي ذره ذره حساب به د میزان ته رسوي او ایمان چې کله جوړ شي په سینه کې لکه ستورې ایمان چې کله جوړ شي په سینه کې لکه ستورې بیا مخکې په ملانه د اذان ته رسوي او کلمه د الفت په د نارې ژبه د جار شه کلمه د الفت په د نارې ژبه د جار شه فریاد مې د زړګي و کل جهان ته رسوي او همدرد د بیړۍ ملا به د ماته شي دریاب کې همدرد د بیړۍ ملا به د ماته شي دریاب کې چې دا درانه سوالونه د جانان ته رسوي چې دا درانه سوالونه د جانان ته رسوي مننه شکریه